د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې څو مهمو خبرونو ته د راپورونو لمخې واسلولو طالبانو د کابل باغلان پر لوی لار د دوشي ولسوالۍ په سنگ سوراخ سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره تر نښتې وروسته د تیلو شپږ ټانکرونه سوځولي دي. سرچینو ویلي چې د یادو ټانکرونو چلونکي تر پیښې وروسته ترای تم شوي وو چې دوه یې نن موندل شوي او درې نور لا هم ورک دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا باجوا وی افغان سوله پر پاکستان مستقیم اغیز لري د خبرو ملاتړ ته دوام ورکوي. د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې هیواد به په دوحه کې د روانو بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړې په افغانستان کې امن او سوله پر پاکستان مستقیم اغیز لري او دوی د افغان سولې هر اړخیز ملاتړ ته ژمن دي. نوموړي څرګنده کړه چې پاکستان تل د خبرو له لارې د افغان شخړې پر پای ته رسیدو ټینګار کړی دی او بیا هم وایي چې افغان ستونزه نظامي حل نه لري. اسلام آباد ته د افغان چارواکو تر پرلهپسې سفرونو وروسته پاکستان په بیا د افغان سولې پروسې د بشپړ ملاتړ ژمنې کوي. خو څېړونکي بیا د پاکستاني چارواکو دا څرګندونې له حقیقته لرې بولي او ټینګار کوي چې که چېرته پاکستان صادق وي نو باید په دې برخه کې کوټلي او اغېزمن ګامونه پورته کړي. د افغانستان زعفرانو د څلورم ځل لپاره د ذایقې له پلوه د اروپا په بازار کې لومړی مقام خپل کړی دی. د ذایقې نړیوال انسټیټیوټ په همدې مناسبت جایزه هم ګټلې ده او کرنې وزارت ویلي چې یاده جایزه د کیهان په نوم د زعفرانو یو شرکت ته سپارلې ده. افغان دولت وايي د امریکا پریکړې ته ډېر اندېښمن نه یو. 90% عملیات افغان ځواکونه کوي. افغان حکومت وايي د امریکا سرتیرو د شمیر کموالی افغانستان کې د جګړې پر ډګر ډیر منفي اغیز نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ ویلي چې د امریکایي سرتیرو د شمیر کموالی د جګړې پر وضعیت ډیر منفي اغیز نه لري ځکه د په وینا په دې وروستیو کې 90% جګړه افغان سرتیري کوي او عملیات هم په خپل پلانوي او ترسره کوي. په هرات کې د هاوان مرمۍ د لګیدو له امله یوه ښځه وژل شوې. په هرات کې پر یوه کور د هاوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې یوه ښځه وژل شوې او 11 تنه نور ټپیان شوي دي. او وروستی لاند خبر ده چې نامعلومو موټرسایکل سپرو وسلوالو په ننګرهار ولایت کې 2 پولیس وژلي دي. ځایي امنیتي سرچینې ویلي چې وسلوالو د 5مې ناحیې اړوند نارنج باغ سیمه کې پر 2 پولیسو ډزې کړې او له سیمې څخه تښتېدلي دي. سرچینې ویلي چې پولیس دواړه ځای پر ځای وژل شوي دي. تر اوسه د پیښې پړه د طالبانو په ګډون کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.